اوس د همیشه پښتو ادبي ټولنې ملګری عبید الله عابد صاحب ته دعوت ورکوم چې هغې خپل کلام وړاندې کړي. عابد صاحب غزل لیکي ای زما د زړګي سره څوک بسوي څوک بسا ما منا د چا خبره څوک بسوي څوک بسا دا ملوز دې سنما چې په ژوند باندې قسم دې دا ملوز دې سنما چې په ژوند باندې قسم دې و بنوړم لدې درا څوک بسوي څوک بسا ما منا د چا خبره څوک بسوي څوک بسا د ځوانۍ په خوب ودشا کړه بېغم خپل خوبونه د ځوانۍ په خوب ودشا کړه بېغم خپل خوبونه فکر هیڅ مکړه دلبره څوک بسوي څوک بسا ما منا د چا خبره څوک بسوي څوک بسا ای زما پښتنې مینې فاوړو وړو خبرو ای زما پښتنې مینې پاوړو وړو خبرو چرته نشي مرورا څوک بسوي څوک بسا ما منا د چا خبره څوک بسوي څوک بسا د یو بل سره د مینې خپا خلوزونه وشو د یو بل سره د مینې خپا خلوزونه وشو شاګوا پرما زیګرا څوک بسوي څوک بسا ما منا د چا خبره څوک بسوي څوک بسا آخری شعر دی کا سحر وی کما خام وی دا عبد بدا دعاوی کا سحر وی کما خام وی دا عبد بدا دعاوی شیپا من دا زررا څوک بسوي څوک بسا ما منا د چا خبره څوک بسوي څوک بسا ای زما د زړګي سره څوک بسوي څوک بسا ما منا د چا خبره څوک بسوي څوک بسا